بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1401 کال د فورمونو حل ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي لوسته در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په دې چینل کې در سره ټول درسونه وګورئ. په چینل به کلیک وکړئ، لاړ به شئ پلی لستو ته او پلی لستونه به درته راشي. پښتو او دري ژبې باندې ټول درسونه موجود دي، تاسو کولی شئ هغې نه ګټه واخلئ او هم کولی شئ چې دا درسونه نور ملګرو ته ورسوئ تر څو په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د 1401 کال د کانکور فورمونه کاروو چې موږ تاسو په دې برخې ترادف باندې کار کوو. ترادف او یا هم تصاعد ورته وایي. موږ تاسو د دې لومړی برخه جوړه کړله او لومړی برخه درس مو ورته وویلې او نن له خیر راځو موږ وم د لوست نو موږ لیکو وم لوست او د ترادف دویمه برخه. ترادف کې چې کوم سوالونه ګران زده کوونکو راغلي ول هغه په لومړي ویډیو کې هم حل کړل. اوس راځو په دې ویډیو کې هم د ترادف په باره کې کوم سوالونه چې راغلي دي هغه به د ویډیو په شکل موږ تاسو حل کو. لومړی سوال چې ګران زده کوونکو راغلی ده هغه سوال داسې ده چې لیکلي دي چې یو آخري حد موږ ته راکړی دی. لومړی سوال ده آخري حد موږ ته راکړی ده چې ان مساوي کیږي 1/15n جمع شپږ او موږ او تاسو ته ویلې څه ډول ترادف دی. څه ډول ترادف دی؟ نه دی سوال موږ او تاسو نه کړی ده او د دې ترادف د نوعیت پوښتنه یې کړې. نو موږ او تاسو اولین کار چې کوو دې کې به قیمتونه وضع کوو چې د دې ترادف ډول معلوم کړو. نو اول به یو وضع کوو. یو مساوي کیږي 1/15 ضرب د 1 جمع شپږ راوځي 1/11 او کله چې دوه وضع کړو نو مساوي به شي چې 1/15 ضرب د 2 جمع شپږ چې راوځي 1/15 14 یعنې دلته راوته 14 او دریم حد چې موږ او تاسو وضع کړو دلته وضع کیږي 15 ضرب د 3 جمع شپږ 15 جمع شپږ کیږي 21 یعنې دلته لیکو 21 1/21. نو د دې ترادف درې حدونه موږ را پیدا کړي. یو 1/10 د 11 ده، بل چې د 1/14 ده او بل چې د 1/21 ده. صحیح ده؟ نو تاسو دلته ګورئ ګران زده کوونکو چې د دې ترادف مخرج د چی په اساس روان دی. 11 د مخرج، 14 د مخرج او 15 د مخرج. که د دې مخرج په اساس د ضرب روانو خو دا هندسي ترادف ده او که د جمع او تفریق په اساس روانو بیا هارمونیک ده. حسابي خو ورته ویلی نشو ویلی چې حسابي کله معکوس شي نو موږ هغې ته هارمونیک وایو. دلته موږ ګورو چې تاسو 11 سره کله 15 جمع کوي 15 نو تاسو ته 14 درکوي او 14 سره چې 15 جمع کوي نو تاسو ته 21 درکوي. یعنې دا جمع په اساس روان ده. نو دا د دې مخرج دی یو حسابي ترادف ده. نو کله چې یو حسابي ترادف معکوس کیږي هغې ته بیا موږ چې وایو هارمونیک. نو د دې سوال ځواب چې ده هارمونیک، یعنې دا هارمونیک ترادف ده. هارمونیک ترادف ده. صحیح شو؟ یعنې لومړی سوال ځواب راووته هارمونیک. راځو ګران زده کوونکو دویم سوال ته. دویم سوال چې دی هغه یې داسې یو ترادف راکړی دی. لیکلي دي چې 1/15 دویم سوال ده 1/15 یو 15 یو سلو 25 او بخي یو 15 او 25 ټکی 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 هلته لیکلي دي چې 15 په توان ده 101 تقسیم پر 125. دا ترادف موږ ته راکړی او دې کې ویل شوي دي چې دا ترادف څو حده لري، یعنې د حدونو شمېر یې موږ معلومو. نو موږ او تاسو وایو چې لومړی حد د دې څو ده 1/15 ده او آر د دې راوځي یا کیو هغه نسبت مشترک چې وایي د یو هندسي ترادف د ګران زده کوونکو چې د 15 ضرب په اساس روان ده. تاسو دې حد سره 15 ضرب کوي دا حد به درکړي، دې سره 15 ضرب کوي دا حد به درکړي، دې سره 15 ضرب کوي دا حد به درکړي. نو دا د ضرب په اساس د یو هندسي ترادف ده. کله چې تاسو دغه 15 په یو باندې وویشئ نو 15 راوځي نو آر څو شو 15 او ای ان هم چې دا ګران زده کوونکو آخري حد یې دلته موږ ته راکړی ده چې هغه عبارت ده د 15 په توان ده. دلته کولی شي چې دا په 125 مثلا 15 مکعب ولیکئ او دې نه تفریق کوي 15 په توان د څو راځي 103 نه چې 3 لاړ شي پاتې کېږي 108 یعنې دلته ورته ولیکو 108. صحیح شو؟ نو دلته به موږ او تاسو اوس لاړ شو د دې د جملو حد پیدا کړو. یعنې څو حده لري دا به ورته موږ او تاسو شی کو پیدا کړو. فورمول لرو چې ای ان مساوي کېږي ای جمع ان منفي او بخي د هندسي ترادف ای ان فورمول چې ده ای ضرب د آر په توان د ان منفي یو ده. یعنې دغه فورمول نه موږ او تاسو وځو. ای ان به وضع کوي 15 په توان د 108
مساوي کیږي د A په ځای به 1 پر 15 وضع کوي یعنی چې معکوس هم کوي 15 په توان د منفي 1 کیږي او R په ځای به 15 وضع کوي R سوره کړه 15 په توان د څو کیږي 15 په توان د n منفي 1 و د دې دواړو قاعدې سره برابر دي لیکو چې 15 په توان د 1/8 مساوي کیږي 15 په توان د دواړه جمع کې n منفي 2 کیږي کله چې یو نمایي معادلې کې دواړه قاعدې دواړه طرف مساوي شي توان خپل بل سره مساوي کیږي نو موږ لیکو چې n منفي 2 مساوي ده د 1/8 سره او 2 به خو انتقال کوو به لیکو چې n مساوي کیږي 1/2 جمع 2 n مساوي کیږي 1/10 یعنی د دې ترادف د جملو شمیر موږ تاسو سوره وسته د جملو شمیر موږ تاسو 1/10 راوست یعنی دویم سوال جواب ده 1/10 راځو ګران زده کوونکو همداسې خپل دریم سوال ته دریم سوال حلو دریم سوال کې موږ تاسو ته ویل شوي چې موږ تاسو یو هندسي ترادف لرو یعنی دریم سوال لیکو هندسي ترادف ویلي هندسي ترادف ده هغه کې لومړی حد 2 ده او R یا نسبت مشترک چې ده هغه منفي 1/2 ده نو تاسو په دې ترادف کې پنځم حد پیدا کړئ صحیح ده پنځم حد په باره کې پوښتنه کړې نو د پنځم حد فرمول خو موږ ته معلوم ده چې A15 مساوي کیږي A ضرب د R په توان د 4 یعنی د فرمول ده A 15 چې وي 4 یو نه کمیږي ولې چې n منفي 1 ده نو دلته اوس چې وضع کو A15 مساوي کیږي A په ځای به 2 وضع کو او د R په ځای به منفي 1/2 کول په توان د 4 وضع کو او به لیکو 2 په خپله ضرب ده قاعده منفي د ګران زده کوونکو او توان چې د جفت نو مثبت راوځي او معکوس به کو 2 په توان د منفي 4 راځي منفي 4 او د قاعدو څخه یو قاعده 2 په توان د 1 منفي 4 کیږي 2 په توان د منفي 3 او دا چې راوځي نو A15 مساوي شو د 1/8 سره یعنی زموږ سوال جواب ده 1/8 یا 2 په توان د منفي 3 دا مو دریم سوال حل راځو ګران زده کوونکو څلورم سوال حلو څلورم سوال یو هندسي ترادف د ګران زده کوونکو مثلا راکړه شپږ په توان د منفي 14 بل راکړه شپږ دېرش په توان د منفي 6 بل راکړه شپږ دېرش په توان د منفي 15 انداز ټکی تاسو لسم حد د دې موږ ته پیدا کړئ صحیح ده نو تاسو به اول ته حدونه جوړ کړئ مثلا تاسو د دوه جملې ګورئ چې دا شپږ دېرش ده دا هم شپږ دېرش ده نو دغه شپږ هم شپږ دېرش سره جوړ کړئ مثلا تاسو دغه 14 لرئ 14 ولیکئ 2 ضرب د 2 نو 2 به یې شپږو ته ورکړئ چې شپږ دېرش وي 2 به یې په توان ولیکئ نو به لیکئ چې شپږ دېرش په توان د منفي 2 بل حد شپږ دېرش په توان د منفي 6 بل حد شپږ دېرش په توان د منفي 15 او ټکی همدغسې دمه لري نو دلته لومړی حد پیدا شو لومړی حد شپږ دېرش په توان د منفي 7 ده او که R پیدا کوئ نو تاسو لومړی حد دویم حد به په لومړي حد باندې وویشئ نو دلته به راوځي چې شپږ دېرش په توان د منفي 6 تقسیم پر شپږ دېرش په توان د منفي 7 مساوي کیږي شپږ دېرش په توان د منفي 6 منفي شي منفي 7 نو راوبه وځي چې څو شپږ دېرش په توان د 1 یعنې خپله شپږ دېرش چې ده R ده او n چې راباسي ګران زده کوونکو نو څو ده هغه 10 ده ولې چې لسم حد یې موږ تاسو نه غوښتی ده نو اوس به فرمول ولیکئ تاسو ګران زده کوونکو فرمول بلته ولیکئ چې n مساوي کیږي A ضرب R په توان د n منفي 1 لس مساوي کیږي A چې د موږ به څه وضع کوو A چې د لس په توان د منفي د شپږ دېرش په توان د منفي 7 او R چې د خپله شپږ دېرش ده n منفي 1 یعنې لس منفي 1 نو لیکو چې 9 صحیح شو داسې لیکل کېږي اوس A لس چې ده ګران زده کوونکو راوځي قاعدو نه یوه قاعده شپږ دېرش په توان د منفي 7 جمع 9 A لس راوځي د 9 نه چې منفي 7 لاړ شي 2 پاتې کېږي نو شپږ دېرش په توان د څو ده 2 تاسو کولی شئ د دواړو بل سره ضرب هم کوئ او که ځواب یې دا نه و هماغه ځواب چې حاصل ضرب نه لاسته راځي هماغه د دې سوال ځواب دی صحیح شو زو ګران زده کوونکو پنځم سوال ته پنځم سوال چې په دې فورم کې راغلی ده پنځم سوال داسې د ګران زده کوونکو چې وایي 15 په توان د منفي 14 15 په توان د منفي 6 مثلا 15 په توان د منفي 15 او ټکی A لس پیدا کړي هماغه سوال تکرار سوال د ګران زده کوونکو تاسو کولی شئ دا سوال په هماغه طریقې باندې در سره حل کړئ یعنې تاسو بیا هم کوشش کوئ چې د غنا د حد جوړ کړئ مثلا 14 ولیکئ 2 ضرب 2 به 15 ته ورکړئ 15 په توان د منفي 15 په توان د منفي 6 او 15 په توان د منفي 15 ټکی په پیدا کې لیکئ لومړی حد بیا هم راځي 15 په توان د منفي 7 R چې پیدا کړئ 15 راځي هلته شپږ دېرش راغلی و n لس وضع کوئ صحیح ده لس وضع کوئ او A
لس به تاسو پیدا کړئ. نو تاسو بلته فرمول ولیکئ چې A لس چې ده مساوي کېږي A یعنې 25 په توان ده منفي اووه R چې ده 25 ده په توان د لس منفي څو مې غوښتل لس منفي یو 9 کېږي. نو دلته ولیکئ چې A لس مساوي کېږي 25 په توان د 2 یا A لس مساوي کېږي 625 یعنې د سوال ځواب 600 ده 25 ده. پنځم سوال هم حل شو ګران زده کوونکو او هغې ځواب 625 ده. راځو ګران زده کوونکو شپږم سوال چې په 1400 کال کې د ترادف په برخه کې راغلی ده هغه داسې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته راکړل شوی دی چې A1 جمع شپږم سوال ده A1 جمع A2 جمع A3 جمع ټکی جمع AN. تاسو دغه راواخلئ د سمیشن په ډول یې ولیکئ یا مجموعه کې ولیکئ. نو موږ او تاسو وایو کله چې موږ او تاسو سره د یو ترادف آخري حد وي نو موږ دا ډېر ساده کولی شو د چیش په شکل ولیکو د سمیشن په شکل ولیکو. لیکو چې سمیشن د همدغه عدد یعنې د آخري حد AI وایو A که وایو هر شی چې وایي دغه AN مه وایي ولې تر N پورې بیا ادامه لري. I د یو نه شروع کېږي ولې چې یو ورکړي دغلته یو شروع کېږي دوه ورکړي دوه شروع کېږي درې ورکړي درې ونه شروع کېږي صحیح ده. I د یو نه شروع کېږي تر څو پورې تر N پورې. نو دغه سوال موږ دغسې کولی شو چې سمیشن په ډول څه کړو ولیکو. دا زموږ د شپږم سوال ځواب ده. راځو ګران زده کوونکو بل سوال ته چې هغه اووم سوال ده هغه راکړل شوی چې یو سمیشن ده وایي چې سمیشن ده 2 په توان د پی د یو نه شروع ده او تر دریو پورې او موږ او تاسو د دې حاصل پیدا کوي. تاسو چې کله په سمیشن حلوئ نو تاسو به سیده د عددونو د تقارب نه شروع کوئ دا به وضع کوئ تر دریو پورې به ادامه ورکوئ. مثلا 2 په توان د یو جمع 2 په توان د 2 جمع 2 په توان د 3 دریو ته ورسئ. اوس ساده کوئ 2 جمع 2 مربع 4 2 په توان 3 8 ټول چې جمع کوئ 14 کېږي. نو زموږ د اووم سوال ځواب عبارت د څو څخه عبارت ده د 14 سره. راځو ګران زده کوونکو بل سوال حلوو چې هغه سوال عبارت ده د اتم سوال نه. اتم سوال حلوو. اتم سوال ګران زده کوونکو بیا راکړل شوی یو سمیشن ده سمیشن د ټي د یو نه شروع ده او تر شپېتو پورې ده. نو یو وضع کوي یعنې دا سوال راکړه چې حل کوي. موږ تاسو څه کوو سیده وضع کول شروع کوو. یو وضع کې یو کېږي دوه وضع کې دوه کېږي درې وضع کې درې کېږي جمع ټکه ټکه شپېته چې ورکړي شپېته کېږي. نو دا د مسلسل طبیعي عددونو حاصله جمع ده چې فرمول موږ ورته لرو S د N مساوي کېږي N ضرب د N جمع یو تقسیم پر څو ده تقسیم پر 2 د فرمول ده او د فرمول نه حلوو وایو چې شپېته یعنې N شپېته حد دي ضرب د شپېته جمع یو تقسیم پر څو ده تقسیم پر 2 دلته کېږي 10 ولې چې دا د سره اختصار شو 10 شو ضرب د یو شپېته مساوي کېږي ګران زده کوونکو صفر ضرب کې صفر کېږي درې په یو کې درې په یو 1810 یعنې زموږ د اتم سوال ځواب ده 1810. دا ګران زده کوونکو د 1401 کال په کانکور کې د ترادف سوالونه چې مجموعاً 18 سوال او 10 سوال هم په لومړي ویډیو کې او 8 سوال هم په دې ویډیو کې حل کړل. هیله ده چې یو شی هم ترې زده کړی وي او کوشش وکړئ چې ترادف په نورو ویډیوګانو نورو درسو کې هم درسره وګورئ تر څو چې دا درس هم صحیح زده شي ولې کانکور کې دې نه ډېر سوال راځي. ښه وخت ولرئ په مخه.